بابا خور پتا سو باندې ناز کوي درته واز کوي درته واز کوي درته واز زلمي داش نغر زلمي داش نغر زلمي داش نغر زلمي داش نغر دا ټورنمنټ چې چا ویستلی دی کوم ارګنایزر دی یوسف شاه وارث خان د سره نور ډېر ملګري د هغې د زړه له کومې شکریا ادا کوو دا ټورنمنټ موږ ویستلی دی د منشیاتو خلاف منشیات سینو ټو ډرګ ډېر خطرناک دی آیس ډېر خطرناک دی پوډر ډېر خطرناک دی نن سبا چې کومه کرییشن شوی دی د هغې نه بلا ځوانان د مرګ ښکار شو کتونکو او حاضرینو تاسو ته وایو چې د کوم قوم ګراونډونه آباد وي د هغې قوم اسپتالونه شاړ وي خو زه وایم د کرونا نه زیات خطرناک چې دی نو هغه ډرګس دي ځکه چې کرونا نه تقریبا 2% ډیتس کیږي یا مړی کیږي خو ډرګس چې چا شروع کړي دي د هغې اختتام د هغه اخري خاتمه چې دا نو په مرګ باندې وي نو دا ډرګس چې دي دا د هغې نه خطرناک دي لہذا دا اویرنس پیدا کوي په تاسو کې چې خپلو علاقو کې خپلو راتلونکي ځلنده ستورو ته تاسو د آیسو خلاف کم از کم د جهاد کې زمونږ سره حصه واخلئ او تاسو ګراونډونو ته راشئ نو شاید چې دغه نشو نه بچ پاتې شي زه دا وایم ټول زمانه کشران یې وچي او ټولو ته وایم چې دا کومه معامله شروع ده تاسو چې کوم شي خلاف دا دغه جوړ کړی چې زه لوی ورکوټ ټول دوی په بد نظر ګوري که نه چې زمونږ وس کېږي نو مونږ به هغه سړي ته په خیر عالم نه وي چې کوم دغه نه خلاف سړي وي که نه نو دغه خبرې ماله لرې نور نه لري دغه خبرې لکه ستاسو مطلب دا دی چې څوک منشیات پیروش دی څوک دی دندې سره چې د هغه نه مونږ نفرت وکړو د هغه نه مونږ کرکه وکړو د نوجوان نسل نن د ډرګس نه څنګه په امن کې کو ځکه څنګه چې توحید باچا صاحب وایي چې کرونا نه 2% سړی مري او ډرګس یې بالکل ختموي نو مونږ له د مشر یو خبره وکړه چې مونږ له د داسې قسم خلکو نه نفرت پکار دی نه چې مونږ هغوی له نن عزت ورکړو ته زموږ خشنکه نوجوان تحریک نه مري به هغوی ته مونږ د هغوی علاج کوو که یو کس په سود کې مبتلا وي نو هغه لپاره به مونږ بالکل فري وکیل ورکوو دوی لپاره او دا ځوانان چې دي د دې نسلونه به انشاءالله ختموو ستاسو ټول نه دا تمه ساتو چې دی که مونږ سره تاسو کتونکو روغ اوسئ ښاد اوسئ او اباد